ओ भाई साहब, इस वीडियो में दिखाया गया कैसे बिना बिजली के हम इस बल्ब को जला सकते हैं भाई। ये देखिए बिना यार, बिजली के? बिना बिजली के ये बल्ब जला रहा है। अरे भाई ये तो नहीं हो सकता। तो चलो ये ट्रिक हम भी ट्राई करने वाले हैं, क्या बिना बिजली के कोई बल्ब जल सकता है। तो जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है बिल्कुल हम वैसा ही करने वाले हैं। इन सब चीजों की वजह से ना हम बिना बिजली के बल्ब को जला सकते हैं, मतलब बिजली हम जनरेट कर सकते हैं। हाँ। तो जैसा कि बिल्कुल वीडियो में दिखाया गया बिल्कुल हम वैसा ही करने वाले हैं सजाद भाई। चलो इसके देखते लिए हैं हमें आज चाहिए कैसा سلامونه مرګور د سیټ تاسو ویډیو سې کوي تاسو دې ته ګورئ ټیکنیکل ویډیو ده دارونه دغه کس خواله ورغلی چې موږ د مطلب دغه کس یو ویډیو یې کتلی وه چې دا طریقه کار موږ هم کوو نو ګورو چې دا طریقه کار کې دې کامیابي که نه خو زما په خیال دا ویډیوز چې کوم دی ټول یې فیک یي ټول د ویورشپ لپاره لګوي دغه غرونو چې کوم دی تاسو ته په سیټ ښکارېږي چې دغه یو تار یې راغستی دی د دې تار په مدد سره به دغه 100 واټ بلب چې کوم دی د دوی لګوي په څه طریقه به یې لګوي دغه بلیډ یې راواغسته بلیډ نه دغه تار تاو کو بل بلیډ به راولي دغه نه به هم دا تار تاو کړي او باقي ټول پروسس تاسو ته په سکرین باندې ښکارېږي د دې لپاره سره وایس ضرورت نشته دی وایس که زه دلته کې لګوم نو دا په پالیسي ایشو کې راځي خو بهرحال زه تاسو په پښتو کې پوه کوم چې دا څه طریقه کار دی او دې څه مطلب دغه لیټ لګولی شي یا نه شي د دې د طریقه کامیاب ده که نه ده خو داسې ډېرې طریقې چې کوم دی ما په خپل هم کړي دي ما په یوټیوب کې دغه سوشل هر قسم پلیټفارم کې دغه ټیکنیکل ویډیوز راځي خو په یوټیوب کې خاص ډېر زیاتې وي تاسو ته ښکارېږي دغه اوبو ته ور واچولې دا تقریبا دا دواړه ګلاسونه ډک وي نو دغه هېڅ که دې کې څه حقیقت نه وي خو راځئ ګورو چې په دې ویډیو کې دې حقیقت پیدا کولی شي یا نه شي پیدا کولی تاسو ته ښکارېږي چې دا دواړه ګلاسونه یې ډک له دا سرپ دي او دغه سرپ به هم یو ګلاس ته ور واچوي په بل کې به مالګه او نیمبو استعمال کړي په یو کې به سرپ او مالګه استعمال کړي په بل کې به نیمبو او دغه چې کوم دی دا کم کیمیکل چې تاسو ته ښکارېږي دغه به استعمال کړي تاسو ته ښکارېږي ښه دا اوس سرپ ور اچوي دا یې سرپ ور واچولو او دې بل ته به اوس او دا چې څه دي ونه پوهېدم چې دا څه دي دا یې دې بل ته ور واچوله دا هم سره نیمبو څه دغه دی چې څه شی دی څه کیمیکل دی دا یې مته ور واچول اوس د دې نه دا 100 واټ بلب لګوي نیمبو ته ور واچو تاسو ته ښکارېږي دغه ته یې نیمبو هم ور واچو او دې بل ته اوس مالګه ور اچي ګوره ښه دغې ته مالګه ور اچي 2 چمچې مالګه ور اچي ویډیو تاسو د اخره پورې وګورئ تاسو ته به د حقیقت پته ولګي چې ټیکنیکل ویډیوګانې خلک جوړوي داسې ویډیوګانې جوړوي تاسو ته به د حقیقت پته ولګي تاسو ته ښکارېږي چې دغه دواړه یې ښه دغه کړه اوس دغه لیټ راخلي او تاسو ته پریکټیکلي ښایي په سکرین باندې تاسو ته شو کېږي چې آیا دا لیټ لګوي یا نه لګوي په حقیقت کې د دې ویډیو چې کوم دی ریزلټ څه شی دی تاسو ته ښکارېږي چې دواړه لیټونه یې دغه یې راواغېستله بلیډونه په لاس کې او دا لیټونه دي اوس ګوره چې څه کېږي ښه بسم الله بلب ولګېد آیا دا ممکن نه ده چې داسې بلب ولګي خو تاسو ته یې په حقیقت کې په اخرني سر کې پته لګي اینډ تاسو میس نه کوي تاسو ته به د حقیقت پته ولګي داسې ډېرې دغه ما هم کړي تجربې هم ما کړي دي خو ټولې به پیک وي او دروغ به وي تاسو ته ښکارېږي ویډیو تر اخره پورې وګورئ انشاءالله چې تاسو ته به پوره معلومات درشي ښه تیز لیټ لګي دا ولې لګي دا دومره معمولي شي باندې دا 100 واټ بلب دا معمولي خبره خو نه ده 100 واټ بلب چې کوم دی په ډي سي باندې په 100-150 شیشه باندې نه لګي نو ته څنګه په دغه معمولي 2 ګیلاس اوبو باندې لګي اوس ګوره ټریک درښیي ښه اول یې تش دا تار صحیح نه د پینټ سره نږدې ښکاري تاسو ته ښکاره شو چې دې ته دواړو ته تارونه لګېدل دي په سایډ ورته په ایل پي باندې کلکلي دي دا ټول یې ټیکنیکل ویډیوز چې څومره هم دي دا فیک دي دا اوریجنل دي خاص طور په یوټیوب باندې دا ویډیوګانې انتهایي ډېر زیاتې وي
او ما په خپله باندې 2-3 ویډیوګانې داسې تجربه کړ ټولې پیک وې چارې هم بالکل سیم ټو سیم هغه شانې کار به ما وکړو خو بیا به هم نه لیټ لګاو او نه به چې کوم دی داسې نور دغه و چې هغه به هم کار نه کوو نو به هر حال دا ټولې پیک ویډیوز دي ویډیوز تر اخره پورې تاسو وکتلئ انشاءالله چې داسې قسم نه ویډیوز تاسو مخې ته راځي نو په دې هېڅ باور مه کوئ او دا سکیپ کوئ ځکه چې په دې کې حقیقت نشته دی ویډیو مخکې لازمي ملګرو سره شیر کړئ